د هیواد د لوړو زده کړو بنسټونو د انجینرۍ او کرنې څانګو د فوق لیسانس برنامو دریم پړاو کلسټر پای ته ورسید. د یاد کلسټر د پای په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په اصلي مفهوم کې د نصاب بیاکتنې او غني کولو ته ژمن دی او کار به ورته کوي. نصاب په کل کې ډېر یو پراخ او وسیع مفهوم دی چې هغه درسي چاپیریال هم رانغاړي، هغه د څېړنې چاپیریال هم رانغاړي، هغه استاد هم رانغاړي، د استاد تدریس طریقه هم رانغاړي او د دغې نصاب د تطبیقي برخې چې شته اړتیا ده هغه هم رانغاړي. یعنې ډېره ستر یو پراخ مفهوم دی. موږ د دې نه مخکې نصابونه درلودل، شاید ښه نصابونه به او اوس هم دغه د نصاب نهایي شو، البته د متن په برخه کې خو دا چې د نصاب نور اړخونه دي د دې لپاره هم یو ښه زمینه سازي پکار ده. هغه دغه راز د پوهانو تجربه لرونکو استادانو وغوښتل چې د نصاب د اصلي مفهوم اړوند د دې وزارت سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړي. تر هغې پورې چې موږ او تاسې د نصاب په عموم کې په هغه شامل مفهوم باندې تطبیق نشي، جزوي نصاب هغسې ګټه نه کوي. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې د نصاب په هغه خپل مفهوم باندې چې څه ډول مفهوم یې دی په واقع کې په همغه مفهوم باندې تطبیق شي. د استادانو سره که په دې برخه کې کومې ښې مشورې په ایمیل هم راستولی شي، په واتساپ هم راستولی شي، مخامخ هم شریکولی شي. علمي معین د کلسټر برخوالو په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو منصوبینو ته په خطاب کې وویل چې مومن انسان باید تل د نورو د خیر غوښتونکی وي او تاسو ډېر ستر کار کوئ چې د علم په برخه کې خنډونه لرې کوئ. حدیث شریف کې راځي چې یو سړی په لاره روان و او په لاره کې د ونې څانګه راځوړنده وه، نو ده دا څانګه سمه کړه چې که په دې لاره څوک راځي چې مخې ورسره ونه لګېږي یا د لاروي په عذاب نه کړي. په یو بل حدیث کې روایت کې د ازغي خبره راځي چې په لاره کې داسې خنډ پروت و هغه یې لرې کړي. بیا د حدیث په الفاظو کې راځي چې دا سړی ما ولید چې په جنت کې د جنت په نعمتونو کې دی اوړېد او راوړېد، معنا خوشحاله و پکې د جنت په نعمتونو الله تعالی نازولی. بیا دا استاد په دې ځای کې ډېره ښه تبصره کوي، وایي دا چې یو څوک د چا په عادي لاره کې هغه خنډونه لرې کوي او د ده دغه اجر دی، که یو څوک د چا د علم په لاره کې خنډ لرې کوي د ده به څومره اجر. دا واقعا ډېره مهمه خبره ده. خلک په نورو برخو کې هم لګیا دي او هغه په خپل ځای ډېر د قدر وړ دي، خو د علم په برخه کې خدمت کول دا یو ځانګړی خدمت دی. ورپسې د تحصیلي نصاب د ملي کمیسیون غړي پوهنوال داود شاه فاروق، د فرعي کلسټرونو د مشرانو په استازولۍ پوهان سید محمد کبیر او پوهان ډاکټر امان الله فقیري د فرعي کلسټرونو اړوند لنډ راپور ورکړ او د تکمیل شویو کلسټرونو د منظورۍ غوښتنې ترڅنګ یې یو شمېر نورې غوښتنې هم وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د هیواد د پوهنتونونو د انجینري او کرنې د فوق لیسانس پروګرامونو د 22 څانګو د نصاب د بیاکتنې او پراختیا دریم پړاو و چې ورسره د یادو څانګو نصاب تکمیل او د منظورۍ وروسته به په تحصیلي بنسټونو کې پلی شي.